تازه او بد خبر پاکستان څنګه ولې غواړي چې د افغان موسسات پېښور ته انتقال کړي ملګرو که تاسو هم غواړئ په پوره جزئیاتو پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ پښتو پلس چینل هم سبسکرایب کړئ سرچینې زوایا نیوز ته وویل کابل کې د پاکستان سفارت د هغوی موسساتو له مسؤلینو سره خبرې پیل کړي چې غواړي خپل دفاتر پېښور او اسلام آباد ته ولېږدوي د سرچینو په خبره اسلام آباد او پېښور ته د موسساتو د انتقال په اړه پاکستاني ډیپلوماتان سره د مذاکراتو زمینه یو شمېر طالب مشرانو مساعده کړې ده بلخوا د نجونو پر زده کړو د طالبانو له لوري بندیز ته په غبرګون کې د هیواد د پوهنتونونو 130 استادانو استعفا کړې او دا لړۍ دوام لري د ګڼو پوهنتونونو او پوهنځیو زده کړیالانو هم طالبانو ته اعتراض لیکونه استولي خو لا هم دغه بندیز نه ده لرې شوی پښتون سیاستوال افراسیاب خټک وایي د ځینو هیوادونو په مرسته د طالب ټوپکمارانو لخوا د افغانستان اشغال د اسرائیلو له لوري د فلسطین تر اشغال هم خطرناک دی د هغه په خبره د طالبانو پر افغان جنو زده کړې بندي کړي دا هغه ظلمونه دي چې دغه ډله د افغانیت تر پردې لاندې کوي چې تر اسرائیلو هم ګواښونکي دي ملګرو که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره کمنټ کې شریک کړئ د لا ښکلي ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ تر بیا ښه وخت